السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې په خارج کې ژوند کومه، افغانستان ته پیسې استوم یا مثلا یا پاکستان ته، نو زه غواړم چې په یو مسجد کې خلک روژې ماتونه وکړي، زما د زکات په پیسو باندې، نو هغه دې دیګونه پخوي مسجد ته دې ورستوي. محترمه فقهای کرام وایي که سړي یو چا ته ډوډۍ ورکړله په دې نیت باندې چې زکات غاړې کې خلاص شي، زکات غاړې نه په خلاصېږي. زکات تملیک دی، چا ته به یو شي په ملک ورکوي. رد المحتار جلد 2 صفحه 3 کتاب زکات. او دغه رنګه په توای سراجیه صفحه 8 باب موازی صدقات. نو ته دومره یې چې زکات تر باندې ستا، نو زکات خو فقراو ته ورکړه. تاسې په یوه ټک دوه نښانه ولې عجب خلک سواست. ټک یو کوي، نښانونه یې دوه ورته دغه کړي. دا هم د بخیل علامه ده. سم همت وکړي چې دومره پیسې لري، زکات کې ته پکښې دی، نو بیا پیسې واستوه او په دغه باندې روژتیانو ته روژې ماتونه ورکړي. او که بیا هغه وایه په وس نه ده پوره، بیا نو دی وکړه دغه مسجد امام ته پیسې ور واستوه، ورته دا قبض که، د هغه بعد روژې مات برابره وکړي، والي څه مشکل بیا نه لري. یا مثلا یو مدرسې ته ور واستوه، هغه متمم ته دا قبض که، بیا د روژې مات ترتیب طالبان ته په برابره وه، دا څه مشکل نه لري. او داسې ډایرکټ په روژې مات کې زکات ایستل، دا نو یو ټک دوه نښانه ده، دا په یوه ټک دوه نښانه نو نه ویل کېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.